مونږ ته به استادانو یو وخت کې ډېره د عبرت نه ډکه کیسه کوله. دا کیسه که مونږ تاسو واورو سوچ پکې وکړو، لږ معمولي شان سوچ غواړي، ډېره د عبرت څخه ډکه کیسه ده. مونږ ته به ویل په یو ځنګل کې زمری راغی، زمری او د پړانګ یې راوغوښتلو او ګیدړ یې راوغوښتلو. ورته ویل چې نن نه بعد به اتفاق کوو، اتفاق به داسې کوو چې ښکار مو وکړو دا به یو ځای ته راوړو، د هغې نه بعد به یې تقسیموو. کله مو چې یو ځای ته راوړو بس بیا به تقسیم کوو، بیا به هر کس ته خپله حصه رسېږي. وایي صحیح ده. نو زمری هم لاړو ښکار پسې. زمری چې لاړو نو د خر ښکار کو، هغه پټې پټې چې وي څوک ورته زیبره وایي دا یې ښکار کړله. او پړانګ هم لاړو، دی لاړو هوسۍ یې ښکار کړله. او ګیدړ لاړو دی اوړه کې دا سوی چې دا یې ښکار. نو درې واړو خپل کوم ځای چې ټاکلی و هغه ځای ته راغلل، ښکار راورسولو. په دغه وخت کې زمری خپل تخت ته پورته شو او ورته ویل چې ګیدړه تقسیم کوه. نو په دغه وخت کې ګیدړ چې دی که نه هغه چې راځه چې تقسیم به شروع کړو. نو ما ته امر وشو. نو ګیدړ ورته وایي چې باچا سلامت، دغه سوی چې دی دا وړوکی دی او زما قدم وړوکی دی، دا به زه وخورم او ښه انصاف هم داسې راځي. او دا هوسۍ چې ده دا برابره ده او دا پړانګ هم برابر دی، دا به دی وخوري. او دا خر لږ غټ دی او ته هم غټ دا به ته وخورې، نو موړ به شي. نو زمری ډېر زیات غوسه شو، دومره غوسه شو چې څپېړه یې دې پړانګ ته ورکړه او بوټې سترګې یې پرې ویستلې. د ګیدړ ته یې څپېړه ورکړه او بوټې سترګې یې پرې ویستلې. نو د ګیدړ د سترګو نه وینې روانې شولې او پړانګ ته ویل چې ته تقسیم وکړه. چې پړانګ ته یې تقسیم وکړه نو پړانګ خو چې دی وډار شو، انتهایي زیات وډار شو. نو په دغه وخت کې پړانګ ورته وایي چې باچا صاحب خفه نه شي، وایي داسې کار به وکړي چې دغه خر چې دی دا به سهاره کې وخوري، دا به د سهار ناشته شي. او ورپسې دغه هوسۍ چې دا به د غرمې ډوډۍ دي شي. او دغه سوی چې دی دا وړوکی شان دا به یې د مازدیګر چای شي. ښه په طبیعت یې وخوره. نو دغه زمری ډېر زیات خوشحاله شو چې آفرین دغسې تقسیم خلک کوي. او په ایمان یې وایي چې د تقسیم دې زده کړی چېرته دی، دا دومره ښکلی او ښایسته تقسیم چې دې وکړو. هغه ورته باچا صاحب خفه نه شي، وایي تقسیم مې چې دی که نه دا مې بل ځای کې نه دی زده کړی، مکتب مې نه دی ویلی، دا مې د دې ګیدړ د سترګو نه زده کړو. ګیدړ ته مې څپېړه ورکړه، بوټې سترګې، هغه ښایسته تقسیم کړی او په زړه کې ویل که نه. او که ما دغسې تقسیم وکړو نو زما د سر خیر نشته، نو ما هم سترګې باسي. نو په دغه وخت کې چې دی که نه بس ورته وایي چې تا ښه تقسیم وکړو. نو عزتمندو موږ ته به استادانو دا قصه کله ناکله په دې خاطر کوله چې هر کس باید د خپل رعیت سره انصاف وکړي، داسې نه چې ځان ته دې برخه راوغواړي او بس که څوک صحیح انصاف کوي ته هغه ته څپېړه ورکوه، او که څوک پکې لږه کوتاهي کوي بس هغه ځان سره خپل ځان ته رانږدې کوه.